السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د ډیټ ډریبټری د دوباره ریفیرینګ پر رابطه باندې دا دوستانو هغه ورونه چې په خپل کورونو کې وچی بترین لري او دغه بترین اسکریپ شوی او د کار او پالت څخه ولیدلی وي نو تاسو څنګه کول شي په خپل کورونو کې دغه زړې خرابي او د کار څخه ولیدلی بتري دوباره ریپیر کړي او د کار لپاره آماده کړي او د یو کال څخه تر 3 کالو پورې د دې څخه استفاده وکړي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته اول به دوستانو تاسو دغه زړه کباړ شوی ختم شوی بتري راواله او د دې څخه د بر چې کوم دا ډکن دی دوستانو دا به د ټیسټر په واسطه باندې د دې څخه لری کوي کله چې تاسو د دې څخه دغه ډکن لری کو د دې ډکن څخه روسته دوستانو بیا د دې په سر باندې واړه ربړي کورونه دي دغه به تلری کوي او د دې نه بروسته تاسو بیا دوستانو نیمه فعلا ډیسټل واټر دا برا واخلئ او د ډیجیټل واټر څخه وروسته به تاسو دوستانو هیډ کلینر چې دا د فوټو کاپي ماشين والا د سره ملاويږي چې د فوټو کاپي ماشين د صفایي د رنگونو لپاره استعماليږي دا غي څخه به دوستانو په پچکاری باندې 15 ملي سي سي په دغه پیله کې ورواچوي او بیا به دوستانو په وبو کې حل کوي یعنی خبه مکس کوي د مکس کولو څخه وروسته به دوستانو بیا د پچکاری په واسطه باندې 15 ملي سي سي دا به دوستانو تاسو په هر یو سیل د بیټری کې ورواچوي کله چې دوستانو تاسو شپږ واړه سیلونو ته دغه مواد ورواچول د دې موادو دا چولو څخه وروسته بیا دوستانو تاسو په بیټری باندې کم کورونه او کم ډکن چې دا به په کلک یو د کلکولو څخه وروسته به دوستانو چارج د 15 نه تر 2 غنټو پورې کېږي کله چې بیټری دوستانو فل چارج شو دوستانو تاسو بیا کول شي د یو کال نه تر 3 کالو پورې تاسو په نورمال ډول باندې د دې بیټری څخه استفاده کول شي نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو کغواړی بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم